السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امت رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشئ تاسو را بولم د دې مهال مهم خبرونو ته. نن د 1440 هجری قمری کال د محرم الحرم لسمه چې د 1403 هجری شمسی کال د چنګاښ شپږشتمه چې د 2024 کال د جولای ل 14 نیټې سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د علی قدر امیر المؤمنین په مشرۍ د امنیتي ارګانونو د مشرتابه غونډه تر سره شوه. ننګرهار کې شدید بارانونو او توپان 15 کسان شهیدان او له 210 ډیر نور ټپیان کړي دي. چارو ادارې پاکستان کې د افغان ملي بانک د جایدادونو د ستونزو حل په اړه د همغږۍ غونډه وکړه. د کابل جلال آباد سړک د پراختیا او جوړولو چارې پیل شوې. د هېواد بهر د سیمې او نړۍ خبرونو کې اورئ چې ټرمپ په رسمي توګه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. اروپایي ټولنې پر ایران بندیزونه د 1 کال لپاره تمدید کړل. اسرائیل بیا د غزې پر جنوبي سیمو بریدونه کړي. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د امنیتي ارګانونو د مشرتابه غونډه په کندهار ولایت کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په مشرۍ تر سره شوه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی ریاست سرپرست ملا عبدالحق وثیق او نور لوړپوړو امنیتي مسؤلینو ګډون درلود. هغه زیاته کړي چې په ناسته کې د امنیتي ارګانونو مسؤلینو په خپلو استقامتونو کې د پرمختګونو او اجراتو په اړه د مشرتابه مقام ته توضیحات وړاندې کړل. نوموړي همدارنګه لیکلي چې د مشرتابه عالي مقام په دې غونډه کې د یادو ارګانونو د مسؤلینو هڅې وستایلې او په مختلفو برخو کې هغوی ته سپارښتنې وکړي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې د غونډې په جریان کې د امنیتي ارګانونو په اړوند ستونزو هم بحث وشو چې مشرتابه د حل په اړه لازم لارښوونې وکړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې پرون دوشنبه مازیګر د شدید طوفان او تیزو اورښتونو له کبله 15 تنه شهیدان شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف رسنیو سره خبرو کې وویل چې د شدید باران او طوفان له کبله 15 تنه شهیدان او شاوخوا 250 تنه ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړي چې د مرګ ژوبل یاد ارقام لا وروستي نه دي، ځکه ډیری شهیدان روغتون ته نه دي وړل شوي او له همدې امله ښایي د مرګ ژوبل په کچه کې لوړوالی راشي. ورته مهال د ننګرهار مرستیال والی مولوي سعید احمد بنوري هیواد کې پر ټولو خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د زیانمنو هیوادوالو لاسنیوی دې وکړي. اکثره خلک د سخت طوفان له کبله د کورونو د چتونو د نړېدو له کبله ژوبل شوي دي. د چارو ادارې لوی ریاست د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو ریاست د رئیس الوزرا د هدایت پر اساس له اړوندو ادارو سره په پاکستان کې د افغان ملي بانک د جایدادونو د ستونزو حل په موخه غونډه وکړه. دغه غونډه د چارو ادارې لوی ریاست کې د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو رئیس مولوي محمد حنان حقانی په مشرۍ جوړه شوې وه چې پکې د مالی، عدلي او بهرنیو چارو وزارتونو او افغان ملي بانک استازو ګډون کړی وو او په پاکستان کې د افغان ملي بانک د جایدادونو په اړه بحث وشو. په دغه غونډه کې د یادو ادارو استازو په پاکستان کې د افغان ملي بانک د جایدادونو په اړه خپل نظرونه وړاندیزونه شریک کړل او په دغه غونډه کې د افغانستان کونسلګرۍ له لارې د دغو جایدادونو د ستونزو د حل سپارښتنه وکړه. د چارو ادارې لوی ریاست د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو رئیس پریکړه وکړه چې د مالی وزارت په مشرۍ د اړوندو ادارو له استازو څخه یوه دایمي کمیټه جوړه شي ترڅو په پاکستان کې د افغانستان کونسلګرۍ سره په همغږۍ د اسلامي امارت د جایدادونو د قضیو پلټنه وکړي. تاسو امت راډیو اورئ. د کابل ښاروالۍ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاریانو ته د ترانسپورتي اسانتیاو رامنځته کول او د ښار د اقتصادي او معیاري ودې په موخه د کابل جلال آباد سړک د لومړۍ برخې د پراختیا او جوړولو چارې پیل کړي دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي
چې د دې مهم سړک لومړی برخه د مکرویانو له څلور لارې څخه تر پکتیا کوټ پورې 9390 متره اوږدوالی او 60 متره سور لري چې په عصري او معیاري بڼه به د څه باندې 680 میلیونه افغانیو په لګښت د کابل ښاروالۍ له بودیجې څخه په 2 اصلي او 2 فرعي لیکو کې جوړ شي. د مسؤلینو په خبره په دې پروژه کې د لښتیو، پلولارو، ګلدانونو، د بایسکل چلولو کرخو، تمځایونو، د څراغونو نصبول او په سړکونو باندې د کرخو اچول هم شامل دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره د هیواد بهر په یو شمېر هیوادونو کې خپل مرکزونه فعالوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي چې دغه اداره پلان لري له هیواده بهر یو شمېر هیوادونو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش څانګې فعالې کړي. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافعي وایي چې په وروستیو کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې یو ټیم له هیواده بهر عربي متحده اماراتو کې پر افغانانو د برېښنایي پیژندپاڼو بهیر پیل کړ او په پام کې دا چې په ایران، پاکستان، ترکیه او د خلیج په یو شمېر هیوادونو کې هم د دې ادارې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش څانګې پرانیستل شي. رافعي زیاته کړې چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره اوسمهال د هیواد په کچه 88 فعال مرکزونه لري چې د دغو مرکزونو له لارې په ورځني ډول تر 11,000 برېښنایي پیژندپاڼې پر هیوادوالو ویشل کیږي. هیره دې نه وي چې پر هیوادوالو د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر له پیل څخه تر اوسه پورې پر 14.1 میلیونه افغانانو برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي او دغه ملي بهیر په عادي ډول دوام لري. او له هیواده بهر په بهرنیو خبرونو کې به واورئ ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوریت غوښتونکي ګوند 4 ورځنۍ ملي مجموعه پرون په میلاوي کې پیل شوې ده. ټرمپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 29 کلن جیمز ډیویډ وینس د مرستیال ولسمشر لپاره کاندید کړ. جیمز ډیوینس د اوهایو ایالت سناتور دی. ټرمپ 2 ورځې مخکې تر یو برید لاندې راغی او لږ څه ټپي شو، خو له دې پیښې سره سره خپل انتخاباتي منډې تړلې پرې نه ښودې. بل خوا په یو بل تحول کې د امریکا د فلوریډا ایالت د محکمې یو قاضي په ډونالډ ټرمپ باندې د محرم اسنادو د ساتلو دوسیه رد کړه. پر ټرمپ تورو چې له ولسمشرۍ دورې وروسته یې هم محرم اسناد ساتلي وو. اروپایي ټولنې پر ایران لګول شوي بندیزونه د 1 کال لپاره تمدید کړل. د اروپایي ټولنې شورا پرون اعلان وکړ چې دا پریکړه په اوکراین کې د جګړې د ملاتړ په خاطر د ایران په اړه کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو ترڅنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپایي شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپایي شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی وو، خو تر اوسه د دې پریکړې په اړه ایراني چارواکو څه نه دي ویلي. او د بهرنیو خبرونو وروسته دا چې اسرائیلو د تیرې اونۍ له بریدونو وروسته یو ځل بیا د غزې پر جنوبي او مرکزي سیمو بریدونو ته زور ورکړی. اسرائیلو تیره اونۍ د فلسطینیانو پر هغو کمپونو چې امن سیمې نومول شوي وي بریدونه وکړل. اسرائیلو ویلي دا بریدونه د حماس ډلې پر مشرانو کړي دي. پر ګڼ میشتې مواسس سیمې د اسرائیلو له بریدونو وروسته د دې سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې چیرته لاړ شي. پر دې سیمې له بریدونو وروسته پر سړکونو یوازې سوځېدلې موټرې، د انسانانو د جسدونو ټوټې او ویجاړ شوي کورونه پاتې دي. مواسي د خان یونس ښار په لویدیځ کې موقعیت لري او اسرائیل وروسته له هغې دا سیمه امن سیمه اعلان کړه چې ډېر شمېر فلسطینیانو پکې پناه واخیسته. په دې وروستیو کې یو ځل بیا اسرائیلو په فلسطینیانو بمباریو ته زور ورکړی دی. د امت راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو دا او تر دې مهاله مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان ښه وخت ولرئ.